درنو لیدونکو سلامونه او ښې چارې. ډاکټر بهیج عثماني یم. ډیری ماشومان چې 2 تر 3 کلن شي زیاتې د شپې په ځای کې متیازې نه کوي. خو بیا هم ځینې ماشومان لا نشي کولای له خوبه راویښ او تشناب ته ولاړ شي. د شپې ځای نه لمدونه او د اړتیا په وخت ورته راویښېدنه د ودې او پرمختیا یو طبیعي بهیر دی چې 2 شیان ښیي. لومړی د ماشوم د متیازنۍ یا مثانې ظرفیت یا د متیازو د ساتلو وړتیا، او دویم د ځان وچ ساتلو او په بستره کې د متیازو نه کولو انګیزه. په تصادفي توګه کله ناکله له لویو ماشومانو څخه هم بستره لمدېږي. بابیزه یې وګڼئ. په دې حالت کې توپیر نه کوي چې ماشومان څو کلن دي. د بسترې د لمدوالي پر سر ورته هیڅ څه مه وایئ. خجالتول، پیغور ورکول، ملامتول، ګواښل او یا وهل نه یوازې چې ګټه نه کوي، بلکې جدي او خطرناکې احساسي او رواني ستونزې رامنځته کوي. کابو 15% 4 کلن او 15% 5 کلن ماشومان د شپې په ځای کې متیازې نه کوي، خو کله کله ترې وشي. احصایې ښیي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې شاوخوا 10% ماشومان تر 7 کلنۍ پورې بستره لمدوي. 2 تر 5% ماشومان تر ځوانۍ او حتی په هرو 100 کسانو کې 1 کس تر پاخه عمره پورې دا ستونزه لري. د شپې ځای لمدونه د نجونو په پرتله په هلکانو کې 2 چنده ډیره وي. یو ځل بیا تکراروم چې د شپې ځای لمدونې پر سر باید ماشوم په هیڅ توګه خجالت او ملامت نه کړل شي. متیازن او بل ونه بلل شي او حتی باید مجبور نه کړل شي چې دا کار ونه کړي. د دې معنا دا نه ده چې دغه ستونزه د له پامه وغورځول شي. دغه ماشومان له شرم او خجالته اوبه وي، خو اعتراف نه کوي او نه هم پر دې ستونزې د لاسبري چل ورځي. هڅه کوي د ځان بې پروا او بې تفاوته ښوولو له لارې خپل رښتینې احساسات پټ کړي. دوی داسې یوه څه ته خورا خپه او پریشانه وي چې فکر کوي کنټرولولی نه شي. دوی نه غواړي له خپلو خپلوانو کره شپه وکړي. د شپې بستره لمدون د ماشوم ځان انځور او ځان باور ته زیان اړوي. له ښه مرغه که میندې او پلرونه هڅه وکړي، دا ستونزه په اسانۍ هواریږي. تر هر څه لومړی باید معلومه شي چې د بسترې د لمدېدو لامل څه دی. کابو 80% پیښې کوم ځانګړی طبي لامل او یا په کومه ناروغي پورې اړه نه لري. خو د دې خبرې معنا دا نه ده چې پر دې ستونزې اخته ماشومان د فزیکي یا جسمي ستونزه ونه لري. که چیرې له یوې اوږدې مودې وروسته ناڅاپه ماشوم بستره لمده کړي، احتمال لري چې د متیازو د سیستم په اړوند غړو او نلونو کې چرک یا میکروب ځای نیولی وي. د دې میکروبونو او جراثیمو درملنه اسانه ده، خو دا چې ماشومان خپل ستونزې سمې او په وخت نشي شریکولی، نو مور و پلار ته سخته وي چې ژر ورباندې وپوهیږي. مور و پلار باید څو نښو نښانو ته پام وکړي. که هره یوه یې وموندله، هر څومره ژر چې کیږي له کارپو ډاکټر سره دې وویني. تبه، د متیازو بد بوی، د شپې یا ورځې ژر او بې واکه متیازې کول، د متیازو کولو پر مهال درد یا په سختۍ متیازې کول، د سپوخس شاوخوا او یا په ملا کې تر پښتیو لاندې درد چې ځینې وخت ماشوم ورڅخه ژاړي، په متیازو کې وینه او یا د متیازو ډیر ژیړ او څه ناڅه سور بخون رنګ، کانګې او خواګرځی، ستوماني او ستړیا. د شپې لخوا د ځای لمدونې یو بل لامل قبضیت دی چې د لویو کولمو په وروستۍ برخه کې په زیاته پیمانه اضافي فاضله مواد راغونډیږي. په نتیجه کې د لویو کولمو دغه برخه چې د مثانې په شا کې ده پړسیږي. د مثانې یا متیازنۍ ځای تنګوي او مثانه تخته کیږي. ماشوم مجبوریږي چې ژر یې تشه کړي. ځکه نو دوامداره قبضیت د شپې ځای لمدېدو یو لامل ګڼل کیږي. که چیرې ماشوم هم قبض وي او هم د شپې ځای لمدوي، لومړی یې باید د قبضیت درملنه وشي.
چې آیا د شپې ځای لمدونه یې ورسره ښه کیږي که نه. ځینې خواړه او څښاکونه میتیازن یا ډیورټیک وي، په دې معنا چې رڼې میتیازې ډیره وي. یو شمېر ماشومان د نورو هغو په پرتله له دغسې خوړو او څښاکونو سره حساس وي. د بیلګې په توګه په چایو او قهوه کې کافین یو غښتلی میتیازن یا ډیورټیک دی. ماشومان یا لویان چې ډیر چای یا قهوه څښي هماغومره ژر تشناب ته درومي، ځکه نو د بدن د مایعاتو د پوره کولو لپاره د چای یا قهوې څښل اغیزناک نه ګڼل کیږي. له بلې خوا د مایعاتو د څښلو وخت هم اغیز لري. که خوب ته په نږدې وختونو کې ماشومانو ته مایعات او څښاکونه ډیر ورکړل شي، د شپې به یې بستره لمدېږي. د ځینو ماشومانو خوب دومره ژور وي چې له ډکې میتیازنه یا مثانې څخه یې ماغزو ته تللي سیګنالونه نشي راویښولی. دا حالت معمولاً ارثي وي. که د ماشوم پلار، مور او یا د کورنۍ نورو غړو ته پام وشي، کیدای شي یو وخت به هغوی هم ورته ستونزه لرلې وي. دا معلومات له ماشوم سره مرسته کوي چې خپله ستونزه عادي وبولي او د کورنۍ نورو غړو ته ښیي چې څه وخت او په کوم عمر کې به یې د ماشوم د بسترې لمدېدو لړۍ پای ته رسیږي. د نم یا رطوبت په وړاندې یو ډول حساس کوچني چارجیدونې زنګونه له نسخې پرته خرڅیږي. سنسور د ماشوم په پرتاګه او یا توشکه کې ایښودل کیږي. همدا چې نم یا رطوبت حس کړي زنګ وهي او ماشوم راویښوي. هومره حساس وي چې د میتیازو په لومړني څاڅکي کړنګېږي او ماشوم مجبوروي چې راپورته او تشناب ته ولاړ شي. که د ماشوم خوب بیخي ژور وي، د کورنۍ بل غړی ورباندې راویښیږي او هغه له ماشوم سره مرسته کوي چې راویښ شي. که غواړئ له دغسې زنګونو استفاده وکړئ، باید په پام کې ولرئ چې کابو 1 تر 3 میاشتو وخت نیسي چې اغیز یې ښکاره شي. ښایي 14 اونۍ وروسته ماشوم وتوانیږي له زنګ پرته په خپله راویښ او تشناب ته ولاړ شي. د دې زنګونو جانبي عوارض بیخي لږ او په اوږد مهال کې د درملو په پرتله اغیزناک او ګټور دي. مخکې له دې چې له دې وسیلې څخه کار واخلئ، په ډبي کې پروت لارښود یې ولولئ. زنګ یې د ماشوم سر ته کیږدئ او که په مټ یا لاس تړل کیږي ور ویې تړئ. ماشوم ته یې د کارولو چل ور وښایئ. هغه ته لږ اوبه ورکړئ چې د زنګ پر سنسور یې واچوي چې غوږونه یې د زنګ له کړنګهار سره آشنا شي. د لوبې په بڼه له ماشوم سره شرط وتړئ چې که تر هغو پورې چې زنګ نه وي کړنګېدلی، میتیاز یې وساتي، نو جایزه به واخلي، او چې زنګ وکړنګېږي هڅه وکړي ځان تر تشنابه پورې ورسوي. د بنیادم ماغزه د ADH په نوم یو هورمون تولیدوي. دا هورمون د شپې لخوا د میتیازو د ډیر تولید مخه نیسي. په ځینو ماشومانو کې دغه هورمون کم وي، ځکه نو د شپې لخوا یې میتیازې ډیرې وي. که ډاکټر دې پایلې ته ورسیږي چې د ماشوم په بدن کې د ADH هورمون کم دی، نو بیا د درملو په بڼه مصنوعي هورمون ورکوي. خو له دې درملو سره یو ځای د ډیرو مایعاتو څښل ستونزې جوړولی شي. دا درمل هغو ماشومانو ته نه ورکول کیږي چې له 6 کالونو یې عمر کم وي او یا تبه، ناستی او یا کانګې ولري. په یاد ولرئ چې دا او بل هر درمل باید یوازې د کارپوه ډاکټر تر لارښوونې لاندې وکارول شي. هیڅ کله یې په خپل سر مه کاروئ. کیدای شي د ماشوم د میتیازنه یا مثانې لا هم دومره کوچنی وي چې د ټولې شپې راغونډې شوې میتیازې نشي ساتلی. ژر ډکیږي. یا د مثانې د سوري شاوخوا عضلاتو هومره وده نه وي کړې چې په بشپړه توګه سره ورشي او پرې نږدي چې په خپل سر یې خوله خلاصه او میتیازې ترې وبهیږي. په دې حالت کې ممکن ډاکټر داسې درمل توصیه کړي چې د مثانې تخته کېدل او انقباضونه راکم او مثانې ته فرصت ورکړي چې ډېرې میتیازې وساتي. دا ډول درمل عموماً له نورو درملو سره یو ځای ورکول کیږي، خو په دې شرط چې له درملو پرته نورو لارو چارو پایله نه وي لرلې.
تر ټولو اسانه لارې له نم او رطوبت سره د حساس زنګ کارونه ده. وړاندې ورباندې وغږېدم. تاسو پوهیږئ چې څه ډول یې وکاروئ، خو که دغسې یو زنګ نشئ اخیستلی یا په بازار کې نه موندل کیږي، نو بیا لومړی یو روڼ پلاستیکي یا ښیښه‌یي لوښی چې نیم لیټر ظرفیت ولري راواخلئ او هر 50 سیسي ورباندې په نښه کړئ. دا کار کولی شئ د یو بل لوښي په مرسته چې 50 سیسي ظرفیت ولري وکړئ. نښې او شمیرې داسې جوړې او ولیکئ چې ماشوم یې په اسانۍ ولوستلی یا پرې وپوهیږي. دوهم، ماشوم ته ووایئ چې د شپې د بسترې لمدېدو لامل یې د متیازنۍ یا مثانې د کوچنیوالي له لاسه دی. ډېرې متیازې پکې نه ځایېږي. مثانه ورته انځور او یا ویډیو یې وروښایئ چې څه شی او څه دنده لري. دریم، ماشوم ته ډاډ ورکړئ چې د کوښښ او تمرین له لارې د خپلې مثانې ظرفیت لوړولی شي. هغه وپوهوئ چې دا کار په یوه یا څو شپو کې نشي ترسره کېدای، خو که په دوامدار ډول هڅه وکړي هدف ته رسیدلی شي. څلورم، که تاسو او یا د کورنۍ کوم بل غړي په ماشومتوب کې د شپې لخوا بستره لمده کړې وي، ماشوم ته یې کیسه وکړئ. ماشوم به وپوهیږي چې هغه څوک چې دته ګران او نږدې دی هم له ورته ستونزې سره مخامخ شوی دی. په دې ډول به په ټوله پیښه یې هم سر خلاص شي او هم به یې خفګان او خوابدي راکمه شي. 5. په نښه کړی لوښی په تشناب کې کیږدئ او ماشوم ته ووایئ چې لومړی په همدې لوښي کې متیازې وکړي چې اندازه یې معلومه شي او بیا دې له لوښي څخه متیازې د تشناب په سوري کې توی کړي. له ماشوم څخه وغواړئ د متیازو کچ په هغه جدول کې په نښه کړي چې د همدې لوښي لپاره مو جوړ کړی دی. 6. هر ځل چې ماشوم د یو څه ډیر وخت لپاره متیازې وساتي، نو په لوښي کې به د متیازو پیاڅه یا کرښه هم پورته ځي. هغه وستایئ او د کوم څه په ورکولو سره یې ونازوئ. 7. ماشوم وهڅوئ چې د ورځې ډیر مایعات وڅښي. ورته ووایئ چې په دې کار سره یې د مثانې یا متیازنۍ ظرفیت لوړیږي. د دې لپاره چې ماشوم ژر ژر تږی شي او څو ګیلاسه ډیرې اوبه وڅښي، څه ناڅه ترخه خواړه ورکړئ. تروه د چایو او قهوې غوندې څښاکونه چې کافین ولري مه ورکوئ. اوبه، شیدې او تروې ګټورې دي. بازاري جوش چې په کوټیو کې بند راځي هیڅ کله ماشوم ته مه ورکوئ. د تازه میوې اوبه د لنډې مودې لپاره بد انتخاب نه دی، خو د اوږدې مودې لپاره یې ورکړه خطرناک کار دی. د هندواڼې په څیر هغه میوې چې اوبه لري ډیره ګټه کوي. پام مو وي که ماشوم د پښتورګو یا مرګي ستونزه ولري، له کچ ډیر مایعات مه ورکوئ. 8. کله چې ماشوم ته متیازې ورشي، ویې هڅوئ چې د یو څه وخت لپاره یې وساتي او څومره چې امکان لري په ځنډ تشناب ته ولاړ شي. که هغه په دې کار بریالی شو، ویې نازوئ. که د متیازې کولو حس یې ختم شو، په نورو ورځنیو کارونو یې بوخت کړئ. دلته باید یوه ټکي ته پام راواړوم چې دا سپارښتنې د هغو ماشومانو لپاره دي چې د مثانې ظرفیت یې کم او یا د مثانې د سوري عضلات یې کمزوري وي. له روغو ماشومانو سره چې دا ستونزه ونه لري، په هیڅ توګه دا کار مه کوئ. هغوی وهڅوئ چې کله د متیازو حس ورشي، ارومرو تشناب ته ولاړ شي او خپل ضرورت رفع کړي. 9. کله چې ماشوم تشناب ته ځي، ورزده کړئ چې څه ډول متیازې کول پیل او پای ته ورسوي. په دې معنا چې د متیازو کولو پر بهیر باندې باید کنټرول ولري چې د مثانې د سوري عضلات یې غښتلي شي. 10. په هغه جدول یا لختلیک کې چې د ماشوم د شپې د ځای لمدېدو د تاریخ د ثبت لپاره مو جوړ کړی دی، وچې شپې په نښه او ماشوم ته یې وښایه چې څومره پرمختګ یې کړی دی. که ماشوم له څو اونیو یا څو میاشتو وروسته ناڅاپه د شپې ځای لمدول پیل کړي، امکان لري رواني، احساسي او عاطفي مشکلات ولري.
څېړنې ښیي هغه ماشومان چې د شپې ترې بستره لمدېږي د نورو هغو په پرتله چې بستره یې تل وچوي خورا ډېر پریشانه او اندېښمن. دا حالت کېدای شي د یوه اوږدمهاله او مزمن سټرس یا فشار پایله وي او یا د کومې بوږنوونکې یا خوابدونکې پیښې یا شرایطو په مقابل کې مخامخ او مستقیم غبرګون وي. له هغو ماشومانو څخه چې عمومي اضطراب یا جنرالایزد انزایټي، پانیک بریدونه، له ښوونځي ډار او طرحه ټولنیز اضطراب او یا د بیلتون خوابدي ولري په ډیر احتمال د شپې بستره لمدېږي. که ماشوم په خپل چاپیریال او شاوخوا کې په ژوره توګه د پیښو تر اغیز لاندې راځي، ځورېږي خو د احساساتو له څرګنداوي ډډه کوي، نو دا شپږ وړاندیزونه کېدای شي ګټه وکړي. لومړی، په یوه پاڼه کې د شپې د بسترې لمدېدو شمیر او تاریخونه ولیکئ. هغه وختونو ته پام وکړئ چې ماشوم پکې ځان لمدوي. بیا یې د چم ګاونډ، چاپیریال، ښوونځي، کور او نورو هغه پیښې ثبت کړئ چې ګومان کوئ ماشوم یې خوابدی او پریشانه کړی دی. په دې ډول به د بسترې لمدېدو او پیښو ترمنځ اړیکه پیدا کړئ. مثلا کورنۍ شخړې، د ملګرو او خپلوانو ترمنځ لانجې، وهل ټکول، کنځاوې، غصې، خفګانونه، په کور یا خپلو خپلوانو کې ناروغ، مړی، جنازه او یا هره بله پیښه چې ګومان کوئ ماشوم ترې اغیزمن شوی له پامه مه غورځوئ. دا کار لږ و ډېر یوه میاشت وکړئ. دوهم، خپل یادښتونه ماشوم ته وښایئ او ورته ووایئ چې غواړئ هغه څه پیدا کړئ چې دی ترې ځورېږي، او په دې ډول هڅه کوئ ورسره مرسته وکړئ چې د شپې د بسترې لمدول یې پای مومي. له ماشوم وغواړئ چې دغه یادښتونه درسره ولولي. که کوم نوی څه یې ذهن ته راغلل او ور په زړه شول، لیست ته یې ور زیات کړئ. دریم، بله میاشت همدا لیست له ماشوم سره یو ځای چمتو کړئ چې ماشوم وهڅیږي د خپلو ستونزو او مشکلاتو په اړه وغږیږي او تاسو ته ووایي چې له څه شي ځورېږي. د دې کار لپاره د ورځې یو ځانګړی وخت وټاکئ. څلورم، ماشوم ته د ځان آرامولو لارې چارې وښایئ. له ویدېدو د مخه یې ورو ورو پر شا وټپوئ. په ټیټ غږ آرامونې موسیقي ورته وغږوئ چې آرامښت ترلاسه کړي. پنځم، په لیست کې هغه شپې هم ثبت کړئ چې ماشوم پکې بستره نه لمدوي. ماشوم ته یې وښایئ چې څومره پرمختګ شوی دی او بیا هغه ته د جایزې په ورکولو سره دا پرمختیا ونمانځئ. شپږم، که له څو میاشتو وروسته لا هم ماشوم پریشانه، تپاند، مضطرب او اندېښمن وي او د شپې بستره لمدوي، نو له یوه کارپوه ډاکټر څخه مرسته وغواړئ. که ماشوم مو غصناک، قهرژلی، سرتنبه او ځیلي وي، ستاسو لارښوونې په پام کې نه نیسي یا ستاسو پوښتنو ته ځواب نه درکوي، باید د شپې د ځای لمدونې له درملنې مخکې دغه نورې ستونزې هوارې کړئ. کله چې ماشوم وتوانیږي پر خپله غصه، قهر او ځیل برلاسه شي او ستاسو اړیکه ورسره سمه شي، د شپې ځای لمدونې ستونزه په خپله له منځه ځي. خو که بیا هم دغه ستونزه پر ځای پاتې وي، نو دا لارې چارې وازمایئ. لومړی، د بسترې لمدونې په اړه د هغه پر ټولو منفي تفسیرو او خبرو ځان ناګاره واچوئ. د هغه د قانع کولو او پوهولو هڅه مه کوئ. هیڅ ځواب مه ورکوئ، حتی کله چې وایي په ما یې څه چې بستره لمده ده. هیڅ خبره نه ده چې په ځای کې مې امتیازې کړي دي یا دا ستاسو له لاسه داسې کېږي. ورته ګورئ مه او ځان داسې وښایئ چې نه مو څه لیدلي او نه مو څه اورېدلي دي. دوهم، له یوه داسې لیست څخه ګټه واخلئ چې یوازې پکې هغه شپې ثبت شوي وي چې ماشوم پکې بستره نه لمدوي. د هرې وچې شپې په بدل کې یې ونازوئ او ورته جایزه ورکړئ. د بېلګې په توګه د نمرو او امتیازونو یو داسې ډول جوړ کړئ چې د هرې وچې شپې په بدل کې هغه ډېرې نمرې یا امتیازونه ترلاسه کړي. د ماشوم منفي غبرګونونو ته حتی د جایزې په اړه اصلاً پام مه کوئ. لیست یا جدول په داسې ځای کې وځړوئ چې ماشوم یې ونه شي څیرلی.
دریم، څومره چې کولای شئ مثبت واوسئ. ور زده کړئ چې څه ډول خپله بستره وچه، پوښ بدل او خپل لوند پرتوګ او نور کالي د خیرنو جامو ټوکرۍ ته یوسي. او که ماشوم لوی وي ویې مینځي. که هغه دا کارونه نه کوي او یا سر غړوي، ورته ودرېږئ او هر کار ورسره یو ځای په داسې ډول وکړئ چې بالاخره مجبور شي په خپله یې وکړي. په یاد ولرئ آرامه اوسئ او په هیڅ توګه هغه ته د خجالت، شرم او ملامتۍ احساس مه ورکوئ. څلورم، که د ماشوم غبرګونونه حتی منفي هم وي، ورسره مرسته وکړئ چې د شپې د بسترې د وچوالي په ګټو وپوهیږي. د بیلګې په توګه که بستره یې تل وچه پاتې او لمده نه شي، کولی شي د ترور، کاکا، ماما او یا نورو خپل خپلوانو کره شپه وکړي. پنځم، په سړه سینه، صبر او زغم دغه ټول پړاوونه ووهئ. ستاینه او هڅونه مه هېروئ. د کله ناکله لمدې بسترې تمه ولرئ. مه پرېږدئ چې د لمدې بسترې لیدل مو خفه او یا له کنټروله وباسي. له بده مرغه زموږ په ټولنه کې یو خورا ناوړه دود دا دی چې د هرې طبي او ناطبي ستونزې لپاره مو لومړی هڅه درملو ته وي. داسې درمل نشته چې د شپې د بسترې لمدېدو ستونزه دې په ضمانت 100% او د تل لپاره هواره کړي. کله چې درمل ودرېږي، د بسترې لمدېدل بیرته پیلېږي. که مور و پلار لږ مرسته او هڅه وکړي، د ماشوم ستونزه یې د هغه عمر ته په پام ژر یا لږ څه په ځنډ ورو ورو په خپله هوارېږي. تر بیا.